کله چې د ژوند نه ناامیده وي، غمونو او مشکلاتو راګیر کړی وي، زړه دې د غمونو نه دومره ډک وي چې هېڅ حد ونه لري، حالت دې زښته زیات خراب وي. په همغه ثانیه کې د مور څومره کوشش کوي چې تا خوشحاله کړي، د تا د زړه نه غمونه لرې کړي، څومره زیات کوشش کوي تر څو تا خوشحاله وګوري. سفیان ثوری رحمت الله علیه فرمایي وي که د آخرت په ورځ زما نه پوښتنه وشي چې تا سره د مور محاسبه وکړي که الله تعالی در سره محاسبه وکړي، وایي زه به الله سبحانه وتعالی انتخاب کوم، ځکه الله تعالی زما د مور نه نسبت ماته زښته زیات مهربانه دی. په قرآن شریف کې یو آیه ده، کله چې سړی وایي د سړي زړه ته یو سکون پیدا شي، سړی خوشحاله شي، یوه ټاپه یې په زړه باندې ولګي چې زه الله سبحانه وتعالی راته متوجه دی. الله تعالی وایي ان الله کان بکم رحیمه، ځکه الله نسبت تاسو ته زښته زیات مهربانه دی. ځانونه مو الله ته وسپارئ، انشاءالله الله تعالی به مو هېڅکله هم یوازې پرېنږدي. السلام علیکم.